السلام علیکم درنو دوستانو، تاسو ته ښه راغلاست. وایم د بګرام په اړه ستاسو ته یو څه مهم ویل غواړم چې بګرام موضوع څه ده. بګرام کې ملګرو اوس فلحال چې ده دا هیټ چا راوړی دی یاره زه خیر بګرام ته راځو. نو بګرام خو داسې ده چې کابل سره چې ده نږدې پروت ده او کابل کې ډېر ښایسته هغه ده. د دې بوتل د انرژي چې ده دومره مصرف نه پرې راځي. ښه ټول مصرف د دې چې راځي په دې پیکینګ باندې راځي، په دې بوتل باندې ډېر مصرف راځي. مثال دا په 75 روپۍ ده، دا به نو 50 روپۍ اوبه هم نه پکې اچول کېږي. ښه نور ټول پکې چې ده د پیکینګ او بوتل او دا څه ګټه ورته پاتې کېږي، برق بیل او کرایه او دا هر څه دا پکې راځي. نو بګرام خو داسې ده چې دا په کابل سره نږدې پروت ده او کابل کې چې ده زما داسې عادت ده خړ کې چې واچوم دا پیپسي بو هغه یې که نه بیا خړ کې اچوم ډېر ښایسته خوند راکوي، ساعت مې ورسره تېري. نو بګرام کابل سره ده. کابل ته چې کله تاسې ځئ نو د کابل په شمالي خوا باندې به تاسې لاړ شئ نو هلته په ډېرې بخښنې دغه غره نه پاتې یو بوتل سرپوښ بند که مزول کوکم بیا به خلک وایي چې یاره ته تفسیر هم کوې سیاسي بحث هم کوې. نو بوتل چې تاسې کله اخیسته غلط شوم بګرام مې خو ده. بګرام چې کله تاسې کابل خواته ځئ نو هلته کابل ته چې کله تاسې لاړې جلال آباد نه ځئ نو پیلنکوچ کې چې ځئ کرایه ارزانه ده، بیا مرسډیز کې لږ پکې قیمته ده، بیا هغه نه بعد بکسه کې لږ قیمته ده، بیا کورولا بیا ټوډي نو بیا به تاسې هغه نه بعد کوئ. ورکله چې یو خبرې ته فکر چې بوتل اخیسته نو کوشش کوئ چې دا واړه واړه ګیلاسونه ورسره اخلئ، ځکه چې بیا اکثره تاسې دا ګیلاسونه هېر شي نو بیا نه یې مجبور یاستئ بیا دا سرپوښ خلاص کړئ او چوستې وباسئ بیا په خوله وڅښئ. نو کابل بیا جلال آباد کې به اډې ته لاړ شي، کابل اډې ته. کابل اډې کې به بس تاسې خوښه ده چې جیب سره مشوره کوئ او که سیاسي تګم کوئ بیا په ټوډي کې لاړ شئ، که نه پیلنکوچ ټول نه ښه ده. او که هغه نه وروسته بیا ځئ نو په هغه باندې لاړ شئ، څه ورته وایي کسټرې په سر باندې به کښېنئ. نو تاسې به کابل ته روان شئ. چې کله کابل ته روان شئ لاره کې تاسو ته بګرام باندې غږېږي روغتیا مونږ بګرام چې دا فلحال په 200 حالاتو کې دغه موضوع ډېره ګرمه ده چې په بګرام کې څه دي. بګرام کې داسې ده چې شاوخوا دیوالونه تاو شوي دي او شاید کېدای شي منځ کې چې شي هم که نه نو هغه بیا موږ ته معلومات نشته ده، خو موږ به په دې باندې غږېږو چې بګرام کابل کې بیا داسې اوس چې مخکې به ګاډي هغه کې وړی ښه پولي محمد خان پورې وړي، اوس هم پولي محمد خان پورې نه وړي، هغه ته وړي صرف اډې پورې وړي، اډې نه واخله بیا بل ګاډي کې کېنئ. نو بس داسې به وکړو بګرام نه به تېر شو، موږ خولې وړې دي او خبرې به غټې نه کوو. نو دغه مهم پیغام په دې کې دا و چې کله هم تاسې دا بوتل اخیستن او دا شی سره ضرور وړئ. ښه دوکاندار ته ورته دا راکوي دا ګیلاسونه. نو ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.